الله الرحمن الرحيم الف لام را. دا سورة حجر ته مکی سورت ده و اتیایم آیات مدنی ده مجموعا نوی آیات ده شپږ رکوع ده د تلاوت په لحاظ 15 او د نزول په لحاظ 15 ده د سورت یوسف علیه السلام نو وروسته نازل شوی ده. تلك آیات الكتاب دا وروسته آیاتونه چې راځي دا آیاتونه د قرآن عظیم شان دي د کتاب دي او قرآن مبین او د قرآن واضح بیانون کې دي چې حق او باطل په واضحه توګه بیانې. دا آیتونه د کتاب او د قرآن دي. قرآن عقل تفسیری د کتاب لپاره دغه عام کتاب ویل کېږي عام قرآن ورته ویل کېږي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ډېر ارمانونه به وکړي تمناوي به وکړي هغه خلک چې کافران دي چې کاش کې چې دوی هم مسلمان وای. دا تمناوي څه وخت وای؟ کله چې قیامت کې جهنميان جهنم ته داخل شي، کافران دوزخ ته، مسلمانان لاړ شي جنت ته. هغه ګناهګار مسلمانان چې جهنم ته لاړ شي، څو وخت عذابونه چې تېرږي، اخر به د کفارو دوی ته ورپام شي، نو به دوی ته ووایي چې تاسو ته هغه ایمان او اسلام څه ګټه درکړه؟ تا خو دعوه د ایمان درلوده، نن هغه د تم د ما سره په جهنم کې یو ځای پروت دی. وایي چې کله دا پیغور مسلمانانو ته کافران ورکی د الله د رحمت دریاب په جوش راشي او د دې لپاره چې د کافر خبره په مسلمان نه لوريږي، نو اذن د شفاعت کې چې ورشي مسلمانان راوباسي. حتی چې دی وی زری سپلنی دی دانه په انداز چانه کې کړي ویل راوي باسه جنت کې ضرورت داخل کې جهنم کې مفرګه دي. چا چې نفس کلمه ویم هغه هم راوباسي چې هیڅ نیک عمل نه کړی. دلته چې کافران دا حالات وویني چې د ایمان په برکت مجرد ایمان چې دا بالکل نه عمل نه وکړای هغه د اخر خلاص شو د جهنم نه. لا دلته به دې د ارمانونه وکي چې کاش کې تنور نه وای چې دا نفس کلمه هم په دنیا کې ویلې وای. مسلمان خو وای موږ خو هم انتها د عذاب راغلی وای، یا زر کله عذاب تیر کړی یا لا زر کله عذاب تیر کړی، په اخر خو خلاص شوی هم. او د کافر لپاره خو ابدین او عذاب ده خلاصېدل بېخشته نه. نو وای دې دلته به ډېر ارمان کوي، ربما ډېر ځله به یود الذین کفروا تمنا کوي هغه کسان چې کافران دي لو کانوا مسلمین چې کاش کې چې دوی مسلمان وای. الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ذرهم یاکلوا ویتمتعوا، پرېږده اوس دوی چې خوري او فایده اخلي، ویلههم الامل او مشغوله کړي دي دوی د ژوند امیدونو چې مرګ نه ور په یادېږي. هر یو ته ډېر ډېر اوږد عمر خیاط ورځي. فسوف یعلمون زر چې دوی به پوه شي په عاقبت کار خپل باندې. ذرهم یاکلوا ویتمتعوا، وایي دا د دوی په صفاتو کې هغه د حیوانیت صفت رانقل کړو. دا کافران چې مسلمانان ایمان راوړل د دوی د نبي علیه السلام غټه آرزو او ډېر حرص په دغه باندې درلود. د دغه وجه نه به غمجن هم ډېر و چې دوی به ایمان نه راوړ. الله تعالی دته وی دغه د چارپای غوندې حیثیت لري. چارپای د خپلې زندګۍ په مطلب نور نه پوهېږي، صرف خوري وچکي دنیاوي ګټه اخلي. دا چې زه د څه مقصد لپاره پیدایت هغه باندې نه پوهېږي. نو الله وی پرېږده چې خوري ګټه اخلي د چارپایانو په شکل باندې. دوی د خپلو غلطو امیدو خطا کړي دي. زر ته چې پوه به شي بیا په قیامت کې هلته به بیا ارمان کوي، خو ارمان ورته ګټه نه ورکوي. وما اهلكنا من قريه ندی هلاک کړي موږ اهل دې هیڅ کړي الا ولها کتاب معلوم، مگر هم خو دې پاره دې هلاکت یو وخت معلوم لیکل شوی وو. کتاب معلوم دا معنی لیکل شوی وخت معلوم وو، دا معنی په دغه قوم هم دې هلاکت یو وخت راځي. دغه نه څوک مخته کېدای او شاته کېدای نشي. ما تسبق من امت نړو بکیږي هیڅ امت اجلها تر هغه وخت هلاکت خپل وما یستاخرون او نو ورته تر پاتې کېږي. هر هلاکت عذاب د پردان ځان تاریخ ته یو تاریخ نه څوک نه مخته کېږي نه شاته کېږي. نو دوی په دغه غفلت کې واقع دي چې دا ظاهر عذاب تر مؤخر د دې چې عذاب شته نه او دغه په عذاب نیټه له پاتې وي. وقالوا اویل بدغه کافرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا ایها الذی نزل علیه ذکر، ای هغه سړی چې نازل کړی شوی دا پیغام باندې قرآن، انک لمجنون،
بشک ته په لیوانه یې رسول الله ته ویلې ته په لیوانه یې ولې دا دعوا غټه لري چې د خدای پیغمبر ملائکه ولې د ځان سره نه راولې چې هغه د تاسو پیغمبري باندې شاهدي ورکړي کرشته یو ملائکه دې سره راشي علاوه ملائکه غواړي زه چې ملائکه دنیا ته ولګم د عذاب د پرابل او رجورس ملائکه یا او ملائکه یا درې ملائکه یا دولس ملائکه چې حضرت لوط علیه السلام قوم تراغ له قوم څه شو زه چې ملائکه لګم دنیا ته د عذاب د پرای لګم دوی ملائکه غواړي او چې ملائکه راشي نو بیا به الته د دې بچ کېدل نه وي لو ما تأتينا ولنرى ولتمغتا بالملائكة راتق ولنا كيمغتا فملائكة وسرا إن كنت من الصادقين كترية لجملة دريكوننا جدا پیغمبري الله ایمان نزل الملائکه الا بالحق مگر نازل الملائکه مگر په حق سره هغه چې عذاب دی او چا ده وما كانوا اذا منذرين نبو دې په دغه وخت کې مهلت ورپرې شوی چې ولې د خدای د عذاب ملائکه راشي بیا په یو وخت کې چاته مهلت نه ورکول کیږي نو نه دی غواړي خلک هغه خو د هلاکت شاهد ان نحن نزلنا ذکر بشک موږ نازل کړی دا قرآن عظیم شان و انا له لحافظون موږ حفاظت کوونکي ساتونکي زیادت او نقصان نه قرآن کې څوک لفظي تصرف نشي کولای لفظي زیادت او نقصان چې 1400 کاله تیر شوی دي چې 1400 کاله تیر شي چې په دې ځان یو صورت ورونه لي او نه ورڅوک د قرآن عظیم شان د حصے نه څه حصہ کم کی الله دې حفاظت سي ماخست دا هم پر روافضو باندې شیو باندې یو لو راځه دوی څه وی ډیر شوګان دا چې وی چې قرآن عظیم شان څلويک سپاره وو دا الله سپاره د اهل بیت او د حضرت علی په صفات او اهل بیت په صفات کې وو دا حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله قرآن جمع کوو نو یضع العیاذ بالله دا دونه مکه هغه سپاره پټ کړي د اهل بیت سره حسد درلود دا دعوه دې تکذیب د قرآن کنه ده تکذیب دی الله دا کنه دا الله یې زې ذمہواری ما نازل کړي زې ساتم اوس نو چې الله د حفاظت ذمہ اخیسته که حضرت عثمان سے تصرف کې کړي وای نو د خدای پاک د حفاظت وعده رښتیا و بیا کدرو شو العیاذ بالله بیا کدرو کې دا الله یې ما نازل کړي زې حفاظت کوم کوي یو وخت یو عالم دغه آیات نفار د تجربه لپاره ویل چې دوه د رزو ګورم چې د قرآن حفاظت رب کریم څنګه کړای تورات په ډېر خط باندې په ډېر نسخه ولیکو او ډېر تغیر او تبدیل کې راوست انجیل په ډېر ښایسته خط باندې ولیکو او ډېر تغیر او تبدیل کې راوست قرآن عظیم شان په ډېر ښایسته خط باندې ولیکو په ډېر تغیر او تبدیل کې راوست تغیر او تبدیل دا اعرابي خطا وي زوار او زیر بدلدان آیات خپل ځای نه مستقول شاته کول د شایانه تصرفات کې وکړه تورات ورور يهودو ته يهود د نسخه څنګه ول د ډیر اعلی لکه نن سبا چې ډیر ښه کاغذ ده ډیر ښه چاپ ده چې هغه څه نقش دې لیکل ولې په ډیر اعلی قیمت سره واخلي دا نه ویل چې تاسو لاسوینه کې کړه د کده نه ده کړه انجیل چې عیسایانو ته ورور یو په ډیر قیمت سره واخلي چې ډیر بهترین نسخه دې کړې ده او د انجیل دا چې ودره زیادت نقصان کې کړه دغه هیڅ خبره نه وکړه قرآن عظیم شان چې وای ور مسلمانانو ته عالم واخذ چې ودره زیو کړه چې وای په ډیر زوړ زیر بدل دي کې مستوشات تغییر او تبديل د کې نو ځوانانو ته وای دا د قرآن کې تحریف کړه چې دی ویل بنا په وکړه چې ناره کړ چې توبه مې ده زه دا صرف حال ښکارا کوم چې خدای پاک د قرآن د حفاظت چې څنګه اخیسته ده نو زه پوه شم چې واقعا د خدای پاک د قرآن عظیم شان د حفاظت چې اخیسته ده یو اعرابي خطا هم څوک نه کې معاف کوي چې یو زورو زیر کې بدل شوی ده دا هم څوک نه معاف کوي دا وجه دا چې الله د حفاظت چې اخیسته ده کوم خیال یو کلمه یو سلمان رشدی پر نامه وکړه یو خبيستو
هغه یو څه شی د ځان کې کړي والله علم کړي او کنه وکړي خو یو ورته افوا جوړه شوه ټول دنیا ملکونو چیلنجونه شروع کړ ایران چیلنج شروع کړ چې دومره ډالر انعام د کچا مړ خدای البته موږ استادان ویل دا اسی وای د خلکو سوچونه بدوي داخله کړ چې انګريزانو کوم محاربه د چې استعمالي کنه د قران د حفاظت چې الله کې څه نشي کولای څو کای بل فرض کړي وي هغه د ټول دنیا ورته جګړه شو چې یو آیات کې بدل کړي ټول دنیا ورته جګړه شو وجه څه ده خدای په حفاظت قران ذمہ اخیسته ده وای د تغییر لفظي نه حفاظت ذمہ اخیسته ده لا الفاظ القران کې څوک تغییر نه راوستي اما تحریف معنوي کړی شي دا اوس وخت کې چې څومره مبتدعان ډلې دي فرق مبتدعان چې تو اویا ډلې دي اکثر په ظاهر د قران باندې تمسک نشي کړی نشي الفاظ د قران وی خو معنا غلطه حاضر غلط اخلي حاضر غلط اخلي معنوي تحریف وای کړی شي معنوي تحریف کړی شي اما لفظي تحریف نشي کړی هغه معنوي تحریف چې بیا څوک وکړي بیا نو حدیث ته خدای په دغه دین د تجدید کار کوي څوک تحریفات شروع کی بیا خدای په کړو بیا یو د عالم سره پیدا کی چې دې تحریفات ټول دنیا ته ښکارا کی بیا چې څوک غلط تعبیرونه تحریفونه کوي هغه خلکو عقیده خرابوي ورسته بیا د عالم خدای په پیدا کی چې هغه دې خرافات ټول خلکو ته ورکارا کی نو اما ظاهره یو څه تحریف کړی شي تحریف کړی شي خو خدای پکې ورسته ښکارا کوي هغه د تحریف دیار کې بندي معنوي هم نو موږ راځل کړه دغه ذکر قرآن عظیم شان او موږ دلته حفاظت کوونکی ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين فتاقب سره لګلی موږ رسولانه خالقانا وټولې د فانه خلقو کې وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون نبرات ذات رسول مگر په داسې حال کې چې دوی په یو باندې د تکبر او عناد وجه نه مسخري کولې نو څه صبر کوه د تابم استهزاء کیږي دیو خلق زلوتا دا استهزاء د انبیاء ورنه وتلې وا فزلو کې بدغامي نه ودغای پر فزلو کې پرتاوا و اشربوا في قلوبهم العجله اته صدقي عبادت زلو ته ولېدلې و علاوه دا غشان هغه بدبخت کافران چې د حق نه منکر وي دیو زلو ته موږ د تمسخر د انبیاء ورنه نه باسو دا معنا دغه عادت ګرځو چې خغه شي کذالک نستقبو داسې لکه نه نستلې چې موږ تمسخر د انبیاء او مجرونه د فانه خلکو کې دغه څنګه نه باسو دغه تمسخر فزرونو په قلوب المجرمین فزرونو د کافرانو کې هغه د تا د زماني چې وي نو د تا د قرآن و استهزاء کوي د تا به استهزاء کوي تمسخر او فساد په تاسو باندې وي لا يؤمنون به چې ایمان نه راوړي په دغه نبی قرآن عجیب شان باندې وقد خلت سنت الاولین فتاقو سره تیر شوی د طریقه عادت خدای په هلاکولو د فانه خلکو کې دغه په پسندونه وي خو د اعلی عادت دا چې د پسند کول کې انسانانو بیا هلاکت راولي علاوه دغه بدبخت چې څلونه مسخوي څلونه مسخوي او د انبیاء او توحید عزت ولوي دغه تک ارخل معجزه ورکارا کې ایمان راوړي اگر په دې خلق وی چې موږ ته کدا معجزه کارا کې موږ ایمان راوړو الله وی کدی ته ځینې کې د اسمان ته وخی چې اسمان ته او دغه د خدای د قدرت او د توحید دلایل پستر کو ویني بیا هم د په موږ جادو کړو سترګې را باندې تړلې وي د اسمان ته ومخېږي خو بیا دې نه مني ځکه زړه کې دا شای پروت ده چې د انبیاء او توحید سپکواله او تمسخر ده ولو فتحنا عليهم بابا من السماء کخلاص کړي وای موږ په دغه وختون کې د معجزو چې په خپل تابع غواړي کومه دروازه له طرفه د اسمان نه فضل فيه عرج بیا دې ګرځېدلی وای په دغه دروازه کې چې امیر سپاره خطای طرف د اسمان ته لقالو بیا به دا ویلې د ډیر عناد ده انما سکرت ابصارنا بشکا خبر ادا ده چې تړل شوی د سترګې د موږ بل نحن قوم مسحورون بلکې موږ یو قوم چې په موږ جادو شوی ده چې شومبندي لکه د جادو یو طرف دا ده چې شومبندي د خلکو سترګې باندې کی هغه شی تر پټ کې بل شی په خیال کې ورولي
ولقد جعلنا في السماء بروجا پتا سره علاوه موږ پیدا کړی دي په اسمان کې 12 برجونه. برج دا د افلاکو فلکیاتو چې کوم ماهرین کوم برجونه بیانې دا نه دي تر مراد. دغه د 12 برجونه کوم کوري چې لیدلې وي په دغه کورو باندې هغه خطو کې تقاطع موجود دی. دا غټه د خط چې د ګرد چې په دمابین باندې راغلی بیا داسې یو خط پر راوښتی دا چې دغه طرف ته تللی بېرته دغه طرف نه راګرځېدلی داسې راوښتی دی دغه طرف ته. هلته مثلا د اوړي د سرطان په برج کې لمر رسېږي. دلته مثلا د میزان د مني په وخت کې دغه برج ته لمر رسېږي. دا لمر داسې ګرځي په دمابین د پسرلي او د اول د مني او اول د پسرلي کې دلته تقاطع کوي. پر اول د اوړي او په اول د ژمي یو له ځای ته رسېږي. چا د مابین د دایرې نه یو طرف زیاتېږي نو کله شپه اوږدېږي، چا بل طرف زیاتېږي بیا ورځ اوږدېږي. نو دوی وایي چې هلته قطبین دي او محور ده دغه قطبین چې دا داسې لرګی وي دغه لرګي په دغه سر او په دغه سر کې دا د کوري څرخ نه ده څرخ دا مابین کې اوسپنه وي دا هغه د محور حیثیت ده. د دغه یو سر او بل سر دا هغه قطبین دي په دغه ځای باندې دا څرخ راګرځي. نو څرخ یو خواته بلې خواته نه دي ځای ذاتي دا یو ده په دا یوه مسافه. دویم داسې وي چې دغه اسمانونو قطبین دي محور د په هغه باندې د اسمانونو حرکت کوي او د دغه اسمانونو د حرکت نه لکه دلته چې د څرخ دغه کونج میخ ده دغه ځای هم ګرده دایره کنکۍ جوړېږي او چې څومره راځي قطه مابین کې چې دایره بیا غټېږي. نو دغه سلسلې بیانوي او بیا 12 برج دي او شپه ورځ اوږدېږي او غټېږي او څنګه کېږي څنګه کېږي دا حسابونه بیان وایي دا نشته. اصل کې د بروج نه 12 غټ ستوري مراد دي چې اسمان کې رب کریم پیدا کړی دي یا 12 قصرونه دي چې هغه الله تعالی په اسمانو کې پیدا کړی دي. ځکه چې په فانای ساينس او د موجوده ساينس سره اختلاف لري چې ستوري ګرځي که اسمان ګرځي. څوک چې خلکو التیام د اسمانونو نه مني نو دا وایي چې ټول اسمان ګرځي. نو ستوره په خپل ځای د ستوره کې روانه ده دا ټول دایره ګرځي. او څوک چې قائل دي په خلکو التیام باندې نو دغه اسمانونه په خپل ځای ولاړ دي. دغه لمر او سپوږمۍ قرآن کې تجري الفاظ راځي دی ته نسبت تکي دی کې روان دي لکه په اوبو کې چې روان وي. ګوره په اوبو کې چې کشتۍ روانې دغه اوبو تیري په چې کشتۍ ته تیریږي اعلان شا طرف ته بیرته د اوبو سره سریښېږي. دا اسمانو کې دغه ستوري حرکت کوي. دوی بدبختانو د ساینسدانانو په فانیو عقیده دا وه چې دغه افلاک قدیم دي په واقع کې قدم د عالم باندې قایل دي. اسمان کې تیرې کېدن او یو ځای کېدن نه راځي نو دا اسمان همیش پاتې ده. او هلته قرآن څه وایي چې دا اسمان به ټوټې ټوټې راغورځي. دا فانی ده دا دائمي نه ده دا قدیم نه ده دا حادث ده. نو لمر او سپوږمۍ حرکتونه پکې کړي. نو هغه څوک چې هغه د برجو د یو خلکو قایل دي هغه په یوه حیثیت باندې وایي چې دغه اسمان ګرځي ستوري پکې اوړي را اوړي د اسمان حرکت ته داسې ګول مول راتاویږي. لمر خو په هغه خپل ځای باندې د لمر خود کې ګرځي نه بیا په اسمان چیرې کېږي. او هغه خو دوی وایي چې شته نه او شریعت څه وایي چې دا اسمان چیرې کېږي ټوټې ټوټې به کېږي راغورځي به دغه لمر او ستوري د هر چې رڼا به پکې ختمېږي. نو لهذا والله اعلم دا څه خبره دغه تفسیر نقل کړی ده خو اختلاف ډېر وي کې په اسمان کې موږ برجونه ګرځولي وزیناها او موږ ښایسته کړی ده دغه اسمان په ستوري سره للناظرین کتونکو ته وحافظناها او موږ ساتلی ده دغه اسمان من کل شیطان رجیم د هر شیطان رټل شوي نه. دا ستوري چې په اسمان کې دي وجعلنا وزینا سماء الدنیا بمصابیحها لکه دلته وزینا ټکي راغلی ده یو فایده کې دا حکمت ذکر کېږي چې دا اسمان ښایسته ده په ستوري باندې. بل طرف ته وجعلناها رجوما للشیاطین دغه ستوري ویشتل کې د شیطانانو لره شیطان په ویشتل کېږي. دغه اوس خبره بیا دلته کوو
بل طرف ته وبالنجم هم يهتدون په ستوري خلق لیار پیدا کړي دا د ستوریو غټ غټ حکمتونه شریعت قرآن ذکر کړي دي اوس یو طرف ته اسمان په ښایسته ده بل طرف ته شیطان په وشتل کېږي نبی اسلامي دا شیطانان یو د بل په ولې داسې خېږي اسمانو طرف ته ځي اول و سره اسمانو ته خطا شوی چې عیسی علیه السلام پیدا شو د درې اسمانونو بند شو دا څلورو اسمانو پورې بیا هم خطا شوی عیسی علیه السلام څلورم اسمان کې د یو نه پورته نه شوی خطا چې حضرت پیغمبر علیه السلام پیدا شو د و سره اسمانونو منې شو خېږي د څه دپاره کله چې خدای پاک اراده دی او امر وکړي نو وحی وکړي ملائکو مقربو ته چې هغه کوم ډیوټي ورته سپارلې ده لکه د وریځو د بازو د بارانو خپل ملائکې دي چې وحی وکړي دغه اسمانو کې ملائکې ټولې دغه وحی د هیبت نه په حالت د سکر کې د نشي او د جذب کې راشي حتی اذا فزع عنه خوف چې تر لري شي نو پېښتنې شروع کړي د شپږم اسمان ملائکې د اووم اسمان چې عرش عظیم ته ورنږدې ده دغه اسمان د ملائکو نه پوښتنه وکړي د الله څه وویلې په دې غلبه د حال راغله د جذب کیفیت راغی د حقیقت نه قدر هغه ورته داسې وویلې چې مثلا سبا په فلانکي ځای باندې دومره باران وروي هغه د شپږم اسمان بیا د پنځم اسمان ملائکې پوښتنه وکړي یو ته هغه بیا جواب ورکړي د پنځم اسمان نه د څلورم اسمان ملائکې د څلورم اسمان نه د دریم اسمان ملائکې د دریم اسمان نه د دوم اسمان ملائکې د دوم اسمان نه د اول اسمان ملائکې پوښتنه وکړي چې هغه جواب ورکړي دلته دغه شیطانان چې یو د بل په سر ختلي اسمان ته نږدې وي هغه خبر واوري د ملائکو نه نو د چې دا بسیره شیطان ده هغه لاندې شیطان ته دا خبر وکړي چې داسې خبر ده هغه د ستوري نه یو اسکروټه چې را جدا شي ټول ستوري نه رالوېږي یا یې د خبرې نه مخکې چې دلې شاته لاندې ته خبر نه یې کړی چې سره ورسېږي په ولګېږي ختم شي نو خبر را نه وړي کله داسې چې دا خبر وا القا وکړي دا لاندې ته یې ووایي په دغسې ستوری را ورسېږي یا یې وسوځي یا یې لیونی کې چې د هغو بیا خلک په دغسې کې خطا کوي چېرې ته ځان ورته ښکاره کړی په لیار کې سړی لیار ته ورکه ده دی هلته ځان د سړي په شکل ځان ښکاره کړي دا سړی مسافر غریب روانې لیار ته ورکړي چې هلته بیا څوک نه وي بیا په بله خوا باندې دغه شیطان چې خبره واورېده دا بل ته یې وویلې دا یې چې دا نور لاندې نه یې راوړي او بیا دروغ ورسره ګډ کړي او دلته دا نجومیان نه دي دا کائنات دغه ته د خبرې القا وکړي وروي ورځي زړه ته دا یو توسط ګورې پیدا کېږي چې چې د نیکو خلکو سره تعلق وي یو ته د خدای پاک په رحم کرم سره د نیکو خلکو په واسطه الهامات کېږي دغه ته د شیطان د سره چې چا ملګرتیا وي د شیطان د طرف نه ورته القا کېږي دوی په ډېرو شیانو خبرېږي جادوګرو ته هم کشف کېږي جوګیان براهما هغو ته هم کشف کېږي دا شیان چې ورویني دا خبرې القا څوک ورته کوي دا شیطان یې ورته کوي اوس نو شیطان خبیث د خلکو د عقیدې د خرابولو دپاره یوه خبره خو رښتیا ده چې د ملایکو نه یې اورېدلې یو اویا نورې ورسره دروغ ګاډې کړي دغه خبیث نجومي دا کاهن چې دنیا ته دا خبره ښکاره کړي په اویاو کې چې یوه رښتیا شوه خلک یې د نورو ټولو باندې باور وکړي چې ګوره خو ده وویله چې سبا ته به لمر تندر نیسي ده وویله سبا ته به باران کېږي هغه خبره که رښتیا شوه هغه نور هم خلک درته یقین کوي موږ اوس دا مسلمان دي سم مسلمان دي د تکلیفو د هغه په وخت کې وروانې دغه نجومیانو ته په ما څه شوي دي په ما څه شوي دي بس نو خو تا جادو شوی ده بل خو ذاتي خبره نشته روپۍ ته خبره ذاتي جوړه ده دا شویګانو کې دغه تعویزګر دي نو خو ذاتي که شویدم د ملا ده په که د هرې ډلې ده د ملا ده په هغه ته ورشي هغه څه حساب او فال نامه ده څه بلا ده دغه ورته جوړې کړي نو بس نو هغه هلته ذاتي داسې وي چې القا یې ورته وکړي د شیطان د طرف نه ورته القا شوي وي نو څه شیان بیان
دلته د خلکو زړه ته ذاتي ولوېږي ځکه هڅه خوب کې رښتیا وي چې هڅه کې رښتیا وي هغه خبره زړه ته ولوېږي بیا ذاتي نو راش په جوړ شي پلان کار داسې پټې ښیي ورکې ښیي ورکې دا زموږ د ترکستان په طرف باندې د پارسیبانو په اصطلاح بخشي ورته وایي په پټو شیانو پوهېږي داسې نجس خلک بخشیان کېږي دوی په اصطلاحانو عقیده داسې ده لکه بزرګ چې لمونځ هم نه کوي او دا د خدای پاک شان ده لکه د شیطان د عقیدې خلکو خرابوي یو څه وخته پورې څه شی وید کړې ښځه یې بخښی شي دا موږ خلک دې راته قصې کړي دي ښځه یې بخښی شي بس شي دې دا پیریان په کاره کې د ذاتي ملا ور وتړله هغه بزرګ که چا اجازه ورته وکړه بس ذاتي هغه کاغذ باندې کلم کشکي ختمه کړي دي داسې داسې لیکي کشکي ساختونه یې بس خلک ور رواني مرض ورته کوي شی ورته کوي یو څه وخته پورې څه ګټه هم وي کې خلکو عقیدې خرابوي دغسې دغه نجومیان دي مشهور نجومي اس کاظمي په دا هره روډ باندې لیکلي د خلکو عقیدې خرابوي ما ته دا کوز ځای کې کور و داسې څه کوچیان طبیعت باندې خلک وو چې العالم څوک و راغله نو باندې سړی ولاړ ده زنانه یې کور ته راغله نو زنانه چې تعویضونه ماویضونه غواړي زه په خپله دین ورسره نه غږېږم نه ورسره وینم والدې شریفې ته یا مې کور والا ته ووایې هغه تعویض ورکوم اوس خو نو تیار دی هر مرض تعویضونه په کور کې پراته یې دی ورکوي نو راغلی داسې وي چې زه یې ده سره وینم هغه ورته هغه چې دی سره نه ویني د ښځو سره خو څه مرض دی د موږ څه ووایه نه چې دی یې ما ته آل ووایي چې په ما څه شوي دی دا یې مرض چې شی دی چې آل راته ووایي خو یې ورته وویل چې دی په آل مال نه ووایي تعویض که دغه څه غواړئ نو تعویض یې ورکړی وایي کال دې باندې سړی د شکرانه باغه ورکړي یې موږ وراره و غالبان ور وتلی هغه 50 روپۍ ورکړي ښځه لیادینن یې دا زه راووتم دلته مې مدرسې ته را سودا ده موږ د بیټک مخ ته مو دلته عریضي او تشناب جوړ کړی و د اوداسه ځای زه په اوداسه په دا تشناب کې لګیا شم چې ښځه ورته راووته سړی دلته په دا ګېټ کې ورته ولاړ ده تعویض یې درکړو څه یې ویلې سړی ورته څه یې درته ویلې چې څه در باندې شوي دي هغه ورته چې هغه خو ما سره بیخي ونه لیده مرض هم پیدا ده راته ویلی دا ورته څنګه یې مرضانه ده تک شین 50 ګون مې ورکړه تک شین 50 ګون مې ورکړه نو هغې څنګه نه درته ویلې دا نو څه معنا دی درته یو کړه پایسته وکړه ما ته هلته دی نه داسې پشکه راغله چې اوس اودس مې ورته پرېږ اودس مې راوکړې باندې ورته ورته ما راکړه تعویض د سکول مور په ماله چې بله ورځ په دا ګېټ کې مو نه وینم په دا ځای کې مې وځغلم اوس په عقیده یې ده چې جوړه شوې ده اول وختو کې به دغه ډېر اوس په عادت شو زما سره هم خلک چې دا خو دغه پټې نه ویني نو خامخا باید خلک د ښې عقیدې د وجې نه غریبانان خطا ویني دې خو نو خیال داسې جوړ شوی وي چې دوی ته خو نو هر څه حال معلومېږي بزرګان دي هر څه حال ورته معلومېږي دا یو عقیده ده د خلکو یو وارې جوړه شوې ده ته څه خیال کوې بس ته څه خیال کوې نو زه څه خیال کوم خو زه انسان یم تا څه تکلیف درته ووایې زه به د هغه خیال موافق تعویض درکړم نور کارونه خو خدای دې متعال کړي که سر دې خوږېږي سر دې خوږه تعویض به درکړم که زړه دې تنګېږي د زړه دې تنګۍ تعویض به درکړم مطلب دا ده چې دا بعضې خلک دا کارونه کوي د خلکو عقیدې خرابوي نو ځکه یې بیا په بل ځای کې هغه ځای تسکین هم نه کوي چې مرض حال خو یې راته ونه ویلې نو دغه ځای نو جومګر دا راځي دا القا کوي دا کاهنانو ته دغه شیطانان القا کوي نو الله تعالی وی چې موږ ګرځولې دغه اسمان د هر ساتره د اسمان د هر شیطان رجیم رټل شوی نه الا من استرق سمع مگر هغه شیطان خاتون کوي اسمان ته چې غلا کوي و خبره استراق دا پټ تښتول ته ویل کېږي په تیزي سره منې سره سمع چې هغه غلا کې خبر اورېدنه زر غوږ ورته ویني چې خبر اواوري فاتبعه شهاب مبین بیا ورپسې شي ستوری ښکاره نو یې ده کار خو وکړي خو ده خبر لاندې کله هغه بل بدبخته ته کړي هغه یې راوړي نجومیانو ته والارض مددناها او مځکه غوړولې ده موږ والقینا فیها رواسیه موږ پیدا غورځولې دي په دغه مځکې کې غرونه محکم ان تمید بكم رسل روان ده دلته تفسیر لیکي
چې ربي کریم چې مځکه پیدا کړه دا خو کروي شکل وه او اول اوبه پیدا وې که نه هغه مبل ورځ ویلي وو د دغو اوبو ځګ د مکې معظمې په ځای باندې د مځکه د ده ځای نه را پیدا شوه که نه اوس چې شی کروي شکل وي په دې هغه هلته یو نقطه غوندې ځای لګېدلی وي دا نور خو په هوا وي چې معمولي باد چې دا ټامبوس کوي به کله په دغه خوا غړي کله به په دغه خوا غړي معمولي حرکت غواړي دغه مځکه داسې وه داسې دغه کېده چې داسې کېده چې الله پیدا کړه ملایکو چې دا حال ولید نو ملایکو ویل دا خو د استوګنې ځای نه ده چې په دغه څوک اوسېږي چې شپه تېره شوه سهار په مځکه یو غټ غرونه پراته دي مځکه کراره ولاړه ده او تا دا چې اخر کې را روان ده میخونه دي د مځکې حرکت ورک شوی د مځکه کراره ولاړه ده ملایکو چې دغه غرونه ولده چې دا دومره غټه مځکه یې ودروله نو تعجب شوه په دا پوه یې نه شو چې د کومې خوا نه دا خو پیدا کړه نو الله ته وایي چې الله د تا په مخلوق کې تر دغه غټو کمرو دغه غرو نه هم مضبوط او قوي مخلوق شته وایي اوسپنه ده اوسپنه تر تیږې نه مضبوطه ده تر یوه نه کلک مخلوق شته تر اوسپنې نه اور ده په اور باندې اوسپنې ویلې کېږي تر یوه نه کلک مخلوق شته اوبه دي اور په مړ کېږي تر یوه نه کلک مخلوق شته هوا ده اوبه په وچېږي په دښته کې اوبه ولاړې یو وخت کې وچ شي تر یوه نه کلک مخلوق شته دلته یې داسې ویلي دا روایت کې انسان ده سړی ده او بل ځای کې روایت کې داسې راځي سخاوت دې سړي ده د سخاوت تر هر څه نه مضبوط شی ده ولې په سخاوت باندې د خدای د غضب مخنیوی کېږي چې الله کوم ګناهګار انسان ته په غضب وي دغه انسان چې صدقه وکړه ان صدقه تطفئ غضب رب د خدای د غضب اور مړ کوي د خدای د غضب طاقت اوسپنه تیږه اوبو هوا یو شی هم لري نو په صدقه هغه غضب مخنیوی کېږي نو ځکه صدقه ته ټوله نه قوي شوه او داسې تفسیر روایت را نقل کړی داسې تر دغه نه قوي سړی ده نور د عمل لحاظ بیا نه ده ورسره کړی مخصوص خو دغه عمل ده تر سړي نه مضبوط شی شته ښځه ده ښځه دا کور کمانډر چیف اف سټاف وي غټ جنرال وي خو د دې به غلام دا ښځه چې په چا مسلطه شوه غټ پچایان د ښځو غلامان شي دا بیا تر هر څه نه دا کور کمانډر اصلي دغه ده دا نور کور کمانډر نه دی چې دا د جل هغه باندې دی په دا صوبو باندې یو کور کمانډر مقرر وي نه دغه ښځه ده نبی رسول الله ډېر ناقص العقل و دین ده خو مانه دلته ناقص العقل و دین تر ښځې چې بوونکی د هغه عقل د ډېرو هوښیارو انسانان وي حضرت آدم علیه نبی علیه السلام باندې دانه چا وخوړه ګورئ داسې تاریخ چې راوګورئ چې تاریخ راوګورئ ډېر به داسې واقعات پېښ وي هغه د بلعام ابن باعور په باب کې یو قول داسې راغلی چې بله ورځ چې موږ تاسې کیسې وکړې چې هغه ده ته یې ویلې د اسم اعظم یا دودۍ خبره نه منله ښځې ته یې ګېڼې مېړې تحفې ورکړې هغې په ومنله خطا یې نو ښځه بیا ته سړي ترې زوروله والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موجود او موږ څنګه کړی دی په دغه ځکه کې د هر شي نه چې انسانان ورته محتاج دي خو په اندازه باندې وجعلنا لكم فيها معيشه او موږ ګرځولې دي تاسو لپاره په دغه ځکه کې اسباب د ژوندۍ د معیشت ومن لستم له برازقین او موږ د تاسو لپاره پیدا کړی دي په دغه ځکه کې هغه شان چې تاسو یو ته روزي ورکول کې نه یې زه یو ته روزي ورکوم اولاد کفارو خو به ژوندۍ لورانې چې ختمولې خشت املاق چې دلته به زه بیا ډوډۍ لیکو مې پانه کوم الله وایي چې اولاد دې روزي زه ورکوم نحن نرزقکم وایاکم حیوانات دا الله پیدا کړي دي داسې حیوانات دي چې نه نوکرۍ شته نه
ډیګري حاصل کړي دي تعلیمونه شته نه کورنګو بیرچشته ورسره نه کوو خدای پاکي روزي ورکوي نحن نرزقهم هغه شی موږ درته پیدا کړي دي ومن لستم له برازقین تاسو رزق ورکوونکي نه رزق ورکوونکی ځای دا چې څومره حیوانات دي او نور امور ژوندي سري دي چې روزي الله ورکوي دا الله په دغه ملک کې پیدا کړي وإن من شيء نشتهي شيء إلا عندنا خزائنه مگر بمقصر خزاني دي خزانه هو ما ننزله مگر ننزله إلا بقدر معلوم مگر فأندازة معلوم سرا چې د حکمت او مصلحت سره موافق دی مقصر خزاني څه معنا دا معنا چې د الله په حکم کې څه تغییر نه راځي څه کمبود نه راځي چې دا ټول دنیا ته رزق ورکوي نو د خزانو کې به څه کمبود راشي دا کائنات چې څومره پیدا کوي ډیر هغه عمر ډیر پیدا کوي شي او پیدا کوي د مصلحت موافق دا حکمت موافق چې انسانانو ته ګټه یې کوي کني په ورکه خو دا یو ځکه روایت راځي کته ټول انسانان اول او اخر مړي او ژوندۍ ټول ژوندۍ چې او په یو میدان کې ودرېږي او ټول په یو ور باندې د خدای پاک نه د خپل ټول ژوند ضرورت غواړي د خپل ټول ژوند ټول انسانان د آدم علی السلام نه نیولې تر قیامت پورې چې ژوندۍ شي او په یو میدان کې ودرېږي او ټول د خپل ژوندۍ ټول ضرورت غواړي په 80 کال 100 کال ژوندۍ کې چې څومره شایانو ته ضرورت لري دا ټول ته په یو ځای خدای پاک ورکړي چې الله په خزانو کې دومره شای نه کمیږي لکه د ستن سپم لکه دریاب ته چې ګوته ټیټه کې او راپورته کې چې څومره لندبل ته راپورته کېږي ولې پیدا کولې الله په کرونده کوي غنم کړي چې بیا پیدا شي د مدواخل خلکو ته ورکړي فاذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون په کلمه دې کون پیدا نو د خدای په خزانو کې څه کمبود نه راځي کدا ټول تر وغاړي دومره کمبود نه راځي او نازلې په اندازه د هغه خلکو د ضرورتو د مصلحت باندې وما ننزل الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقع او را لګري دي موږ بادونه بلار بون کې د خلکو دستور ده د یو وخت چې میوه ګل دي چې د دغه مخ کې څه بادونه پوری وایونه ډډای د تحمل قابل ګرځي هغه میوه کول دیغه قابل ګرځي بلار بون کې نو لکونه چې دا هوای بلار وي یا بلار بون کې دی ورېز را پیدا شي دا ورېز بیا دی وځای نه بل ځای ته کله د غوړې د حرکت کې وجنه ورودت او سرواله پیدا کیږي او ته اوبو پیدا کیږي نو لکه بلار بون کې د شپې نو موږ را لګو بادونه بلار بون کې یا خپل د غوریز بلار به ورېز د آبادونه بلار چې چشتي ورکیږي چې دا هوا بلار پتا پر ناس کې شایسته د هوا بلار په دورې راخیسته دورې د فناس کې دا حامل شو په خپل د هوا بلار بشوا ورېز راواسته خدای هم تحمل دی وکړه نو یا بلار بول کې یا بلار بها هوا په خپل حمل راخسته ده هم خبر ته ویل کېږي نو دې بار راخسته د بلار ودا فانزلنا من السماء ماء بيرا نزلكم مغد طرف ته اسمان اوبو فاستيناكم نو بیا درو چې کو تاسو ته دغه اوبو دغه اسمانونو اوبو را نازل شي بیا دغه اوبو چینو کې اوبو ډیر شي کوی کې اوبو ډیر شي کاریزو کې اوبو ډیر شي دا الله خزانه کې پوند کې د بارانو سره دا شي ټول ډیریږي کنه ډیریږي وما انتم له بخازنين نه دغه دغه قبول را خزانه کوون کې ساتون کې په دغه کې موږ درته ساتو باران وشو په دغه کې درته ساتو خو ان کو آباد شي کاریزونه په آباد شي چې نه په آباد شي وإنا لنحن نحيي ونميت او بشک موږ د تاسو قدرت خاوند یو چې موږ ژوند کول کوو او موږ مړ کول کوو ونحن الوارثون او موږ باقی پاتې کیدونکي لار مړ شو وارث زوی د دنیا زوی ته پاتې شو دا ټول انسان
ناندې که څومره کائنات دي كل من عليها فان چې په سر د دنیا څومره ژوندي سره د ټول به پاتې کېږي به څوک یو رب کریم بیا ته وارث دی شو دا ټول دنیا به ته ور پاتې کېږي ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا فتاخر سره معلوم دي مبتا المستقدمين منكم اغا رنبني دي تاسي ولقد علمنا المستأخرين مبتا معلوم دي اغا شاکرني دي تاسي یا دغه مستقدمین او مستأخرین نه څوک مرادي مړی او ژوندۍ دا چې مخته تللی دي انن چې مخکې څومره خلک مړي دي علاوه ماته دا مخکې معلوم دي دا شاته چې پاتې دي چې دا ژوندۍ دي دا ماته ټول معلوم دي یا امتونه دا مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي دا مخته معلوم دي دا وروسته راتلونکي امتونه چې دي دا مخته معلوم دي یا انسانان حضرت پیغمبر علیہ السلام په وخت کې وخجم جامع تفسیر یو خایسته کته و چې جامع تبراتلا اچا چې پزړه کې خوف الهي ډیر و یو په کوشش کو چې مخکې سب تلاش شي چې په دغه نظر ونه لګي په چې چا پزړه کې به خلل و حتی منافقین موجود وو په وخت کې کنه موجود هغه په فقط شاته سب شاته کېده چې قانون نه وي چې رکوع ته چې څنګه ته ادخال ته پنځانه خو به داخلي ته ورګورو انا آیات نازل کوم تا هغه تاسو چې د ګنا نه ځان ساتي مخته منډي وي او سبته ځان نسی دام راته معلوم دي او هغه چې په نیتو کې خراب دي شاته پاتې کیږي هغه مخته معلوم دي نه علا په دغه ټول باندې علم لري یا په ژوندۍ کې دي څومره صدقې کړې دي مستقدمین مخته عمل لګون کې هغه راته معلوم دي شاته پرې کېدون کې چې څومره دنیا یې شاته پرې کړه دا هم ته معلوم دي وان ربك هو يحشرهم او بشک رب دې تابر راټول کې دا ټول پورا د محشر کې انه حکیم علیم دا خدای پاک حکیم او عالم ذات ولقد خلقنا الانسان او په تحقیق سره پیدا کړل موږ انسان چې آدم علی السلام دا من صلصال دی وجه خټنه من حماء مسنون توره بدبوی خاطر مخکې مو خبره وکړه کړي کله من توین لازم ذکر کیږي کله من تراب ذکر کیږي کله من صلصال ذکر کیږي کله من حماء مسنون ذکر کیږي ټول اطوار پر غلي دمزه کې د مخ خاورې راټول کړ الله تعالی په خپل قدرت کامله او اوبوی خوشتا کړه خاطر تر جوړ شو دا خاطر بیا بدبوی شو دا اوس د تګل چې خوشتي څلور پنځه ورځې د اګل باندې تیر شي تور رنگ شي بوی وکي ساشي بیا دیغه خټنه چې د څه خپه خاص ډیر وخت وو دیغه خټنه کالبوتو شکل جوړ شو هغه شکل بیا پروتو چې وچ شو لکه کردوړای لکه دا غړای روح له نو ولویدلای چې وې څنګه غاکي صلصال تر جوړ شو بیا ورته الله تعالی روح کې پروتو نو په انسان دي اصل دي انسانانو چې آدم علی السلام د احوال ټول تیر شوی دي نو موږ دې هغه وچه کړنګیدون کې تورې بدبوې خټنه پیدا کو وچه کړنګیدون کا توره بدبوې هوا دي کنه دام راغلي دي خټه توره شوی بدبوې شوی او بیا ورسته وچه شوی کړنګیدون کې ده او دغه نه خدای پاک القادر وخت کې وکړه والجان او فلاد پیریانانو خلقناهم موږ پیدا کړو د من قبل فقا تر انسان نه من نار سموم د هغه اور بیلوګینا د اور د لپاره به هغه پیدا و هغه اور ګرم چې په مساماتو نه وروتون کوي انسانانو فلار آدم علی السلام من صلصال من حماء مسنون پیدا شو نسل بیا د لطفه نه پیدا کیږي د پیریانانو مشرم دغه چې خدای پاک هغه د اور د لمبې نه پیدا کړ او نسل بیا د توالد تناسل نه یو کوم توالد تناسل راځي خو د انسان په اصل کې خاور غالب ده ځکه نسبت یې غته کیږي او د شیطان او پیریانو په اصل کې ور غالب ده ځکه نسبت یې غته کیږي ځنی عناصر اربعه په ټولو کې شته وإذ قال ربك للملائكة يأتها وقت ویل رب دتا ملائکه وتا اني خالق البشر ذ بشک پیدا کوم کوم یو انسان لرا من صلصال من حمأ مسنون یا کوردریو کړنګې دون کیو وچو
پورې څخه شوې خټنه زه انسان پیدا کوونکی پیدا سویته کله مې چې برابر کړ دغه بشر ونفخت فيه من روحي او القا مې وکړه په دې کې د روح خپلنه وقعوا له ساجدين یو واقع شي د سجده کوونکی روح دوه قسمه ده ويو روح علوي ده يو روح سفلوي ده روح علوي چې د عالم امر د قبيله نه ده دیغه مرکز فوق العرش ده چې دیغه د پاره پنځه طبقې دي الته لطیفه قلبي روحي سري خفي اخفا ځان ځان تکوري دي ټول دي روح علوي د قبيله نه دي عالم الارواح ده او پورته د عالم خلق نه دي عشاجم نه پورته د مرکز دی او روح سفلوي چې دا انسانان او حیوانات په ژوند دي بخار لطیف هغه نه پښتو چې په موږ چې نه جوړ بخار لطیف چې هغه راپورته کیږي د عناصر 40 که فکر وکړو د واورې څنګه پرته د څه کوم غونډه شای ته پورته کیږي دام د یو بخار لطیف ته چې دغه عناصر 40 پورته کیږي چې دغه تعبیر کیږي په نفس سره چې هغه ما به الحیات بدن ده چې انسان او د حیوان ژوندون په هغه باندې راځي ساری په ټول بدن کې ده د نوک نه نیولې تر سارا پورې تر خو پورې په ټول بدن کې ساری ده دا روح سفلوي دغه روح علوي سره یو نوع تعلق و تناسب ده چې دیغه مناسبت دی وجنه کله هم چې حجاب د دې په مابین کې لري شي چې عالم خلق ده دغه روح سفلوي اکتساب د فیض کوي دی هغه روح نه چې هغه فوق العرش ده هغه نوراني مخلوق ده هغه د الله طرف ته مائل مخلوق ده محبت الهي ور سره ده دغه د عالم خلق دی وجنه هغه محبت ختمو خو چې بیرته حجاب په مابین کې ختم شي دیغه د تاثر قبول کی بیا ترم روان شي نورانی کیږي او نورانیت ورځ په ورځ زیاتیږي د الله سره عشق او محبت زیاتیږي او پیدا کیږي دغه نسبت پیدا شي لکه د شیشه د المر سره ګوره المر په څلورم اسمان کې ده شیشه دلته ده دیغه المر شعاع په دغه شیشه کې جمع کیږي حتی دومره اندازه چې تاثر د المر نه قبول کی تاثیر فی الغیر مو کی تاثر چې دغه طرف نه قبول کو تاثیر فی الغیر مو کی بل شی مرنا کی المر دا دغه شیشه مخامخ دغه شیشه پرک په دیوال کې دیوال بمرون کې سپین دی حتی اما د المر خاصه چې حرارت او ګرمایش ته دا طرف کې پیدا شي دته نږدې چې راس ماسو مالو چې کومه ورته مخامخ کله وځي په اور تر واخلي وای لکه دغه شیشه او دغه المر په منځ کې څومره بعد موجود ده خو تناسب ده د تناسب دی وجنه په هغه شیشه کې قابلیت د انعکاس د شمس ته ما هغه راځي کې قبليږي او کله دغه شیشه باندې بسیره تو کرای ولوي په دغه شیشه باندې خاورې ولويده شیشه په اصل ذات کې خو د المر سره تناسب لري اکتساب د تاثر کړی شي لیکن چې خاوره په ولويده شیشه کپڑا په ولويده دغه شیشه بیرونه نه کوي نه حرارت کې پیدا کیږي او نه رونق کې پیدا کیږي چې اتبل چې تجلی وکړي دا چې ترلره کړه کوشش دې کوي او که صفایي چې څومره ډیره و دغه به اته دیغه طرف نه ډیر اشعاع کې جمع کیږي دغه وخت انسان هم وای دغه څه ده دغه دیغه روح سره تعلق ده ولكن عالم خلق چې د خاور او ابو هوا دي او دیغه رضائل صفات بین نفس الامر بالصوف مفرون خبره کړي و هغه د باندې حوی دي دغه شیشه پټه کړي چې بیرته کار شروع شو د خدای ذکر شروع شو صفائی راځي سقالت قلوب کو چې ستر راځي په ذکر د خدای پاک سره راځي چې اول ورځ خبر کړي دا دغه ذکر سره زړه صفاکیږي چې زړه صفاکیږي هغه انوارات زائد کینی شي ځکه چې خپل عالم مرکز سره چې عالم روح ده د خپل چې ورکون کې نو مسترجع شو هغه عالم امر وی زه د خپل چې ورکون کې نو مسترجع شو هغه تیر یو دل چې د خپل مور نشو شو دې دیغه طرف نه شروع شوه بس نو په دې کې ترقی شروع شي ورځ په ورځ چې عروج راځي عین فوق العرش بیا کیږي عین فوق العرش سیرت کی د
د عرش عظیم محدب بسیره بام د عرش عظیم ته لوح محفوظ ویل کیږي. لوح محفوظ چې د عالم خلق او د عالم امر په مابین کې برزخ ته برزخ. اوس هغه سره چې تناسب پیدا شو دغه قوه خیالي د انسان دا د عالم د لوح محفوظ مثال لري. دغه چې دیو سره مناسبت پیدا شو د دې کشفیات ورته شروع شي. ځکه اصل ذات کې خدوانه نوراني امر ده په حاجب په من کې چې حاجب لري شو مشکل ده حل ده. نو موږ چې روح کې په فقول او ساجدين تاسو موافقي دې ته سجده کوونکی فسجد الملائکه كلهم اجمعون. نو سجده وکړه ملائکه ټول په یو ور باندې الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه ابا منع وکړه د سجده کول نه اي کول چې دې شي مع ساجدين سجده کوونکی سره. قال الا وتويل يا ابلیس اے حق او باطل سره خلق کوونکی ذات دغه خبيثه چې حق او باطل سره ګډ وډ کوي په خلق اشتباه راولي. ولی مالک سدی تعالی انا تكون مع ساجدين چې تنشوي د سجده کوونکی سره. قال لم اكن العياذ بالله خدای پاک اعتراض وکړ. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. نه يمزه سجده کوونکی دا معنا دا کار د ما د شان سره لایق نه ده. تا ځای العياذ بالله امر راته وکړ. نه يمزه سجده کوونکی یو داسې انسان ته چې تا دې کړنګونکې تورې بدبوی خټې نه پیدا ده او زه د اور نه نوراني شي نه پیدا یم. قال الا ترى وتویل فاخرج منها نو تقوز د دغه ځایه فانك رجيم ترتل شوی فستور مشتل کیږي مرجوم وجعلناها رجوما للشياطين. دا وشتلو تم رجم ویل کیږي دایره وشتل شویم ده دغه معنا باندې راځي او دغه رجم رټلو ته ویل کیږي څه معنا د خپل دربار محروم کول ولا د مالک ورنه د الله د عزت زینا چې یا جنت یا اسمان یا هغه د استادای د ملائکه او چې تکوله دیغه له وشړو. وان عليك لعنت او بشک پتا باندې لعنت ای شیطان الی یوم الدین تر ورځې قیامت پورې. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون. نو ابلیس ویل ای رب دې ما ته مهلت راکړه ژوندۍ مې وساتره تر هغه ورځې پورې چې خلک دواري بیا را ژوند کیږي د قبرونو راپورته کیږي. قال انا وتویل فانك من المنذرين. تر جملې د مهلت ورکړه شوی نه یې فالى يوم الوقت المعلوم تر هغه ورځې د وخت معلوم پورې چې اول اشتری ده. دا سروي کاله مرګ دم راځي. سروي کاله د مرګ زندگی ځکه د اول شپې او د دوم شپې په منځ کې سروي کاله دي. قال ربي نو ته د ستې چې امید پیدا شو الله خو وعده وکړه چې تر یو وخت خو به یم ژوندی. نو د سوی ای رب دې ما بما اغویتنی په سبب دیغه چې دې ګمراه کړم لازینن لهم سبم خایسته کم دغه انسانانو لره په الارض پنځکه کې ګناه ورته خایسته کړم د دې بټولو توجود ګناه په طرف باندې کم ولا اغوینهم اجمعین او زه به دې ګمراه کم ټول الا عبادك منهم المخلصين مخلصين صيغه فاعل صيغه مفعول الا عبادك مگر هم نه بندگان دي تامینهم لدغه جمله دي انسانانو نه کوم بندگان المخلصين په یو قرات چې صيغه اسم فاعل شي چې هغه مخلصین دي په عبادت کې ریاکاری او کو بد نه کوي خاص صادق رضا دي پر عمل کوي نو په یو بیا دي ما وستر یا مخلصین ورکړی شوی چې تا ورکړی دي په خلکو کې مخلصین تا ورکړی دي. مخلص هغه ته چې کوشش کوي د اعمالو په وخت کې په حضور برابرول کې خو کله لمونځ په حضور وي کله بې حضور وي عبادت کله په حضور وي ار عبادت کله بې حضور وي او مخلصین بیا هغه دي چې د شیطان دی وساوس نو خدای په خلاص کړی دي عبادت یو ټول په ذوق او په شوق د خدای په رضا باندې وي به تکلف وي عبادت کې بیا تکلف نه ورته هغه چې مخلصین وي. وما كان لي عليكم سلطان مخکې نو چې دا خلکو ته ویلې د سلطان په چا ده په کفارو باندې ده. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان اي خاص دي ما بندگان دي پیغو دي تا قدرت نشته دا هم ځکه وای استثناء کوي
چایتا مخلص بندگان چې د پیغمبر وس بیان رسیږي قال الله تعالی وتعالى هذا دغه اخلاص او عمل کې صراط یولیار ته برابر علیه په ما باندې مستقیمه چې تو کوم اخلاص ولري ما ته ورایي شیطان بیا مخ نشي نیوي دا اخلاص دا یو د سیاره چې دلالت کوون کې د په ما باندې ما ته مستقیم دا سره رسیږي ان عبادی ليس لك عليهم سلطان امام چې د ما بندگان شو د تا په یو باندې بیا سلطان نشته الا من تبعك من الغاوين مگر ما خلق چې متابعت کوي د تا د گمراهانو د جملو نه پیغه د تا وسرتيږي هغه د تا اخبار دي ګوره انسانان خو ټول د خدای بندگان دي خو الله د باجی بندگانو نسبت ځان ته کوي ان عبادي چې د ما عبادت کوي د ما بنده دي ما پیغه د تا تصرف نشته چې تا بنده ده څوک چې د خدای په تابع شي د دین تابع شي نو دا د الله بنده ده او څوک چې د شیطان تابع شي نو د شیطان بنده ده بنده څه معنا اتباع لکه حضرت علی سبي څوک زمن د دنیا دي څوک زمن د آخرت تاسو زمن د آخرت شي زمن څه معنا ورکوې نو سره پیدا کیږي نه دا معنا چې محبت د دنیا سره ده د چا محبت د آخرت سره ده نو څوک د الله سره محبت لري نو د الله بنده ده څوک د شیطان سره محبت لري هغه شیطان بنده ده نو الله دې ما بنده وو دیغه باندې باندې تا ورته رسیږي او هغه ایت چې مرګري ګمراه هغه خود ته تسلط پیغه ده او دیغه د پاره بیا د ما څنګه سزا ده و ان جهنم بشک تو زنه چې دا موعدهم زائد وعده دغه تابعانو د تا د اجمعین د ټولو لها دغه جهنم د پاره سبعه ابواب و دروازې دي لكل باب منهم د هر دروازې د دې لپاره جزء مقصود یو برخه په قسمت او متعین کړی شوی ده د جهنم طبقه لاندې دي لکه په زینه چې سړی کوزيږي و طبقه د جهنم هر طبقه ته ځان ته خلک مشخص دي تر ټولو نه پورته طبقه ګوره لکه دمده کې د سر نه جهنم لاندې شروع کیږي جنت خو پورته شروع کیږي رتبې جګې دي او دمده کې نه لاندې چې کوزيږي نو لاندې طرف ته جهنم طبقه دي اوله طبقه د نبی علیہ السلام د امت ګناګار انسانانو ته د عذاب تر ټولو نه کم ده اوله طبقه د دغه ډله ده دومه طبقه د نصاراو ده دریمه د يهودو ده څلورمه د مجوسو ده اصابینو ده پنځمه د مجوسو ده شپږمه د مشرکینو ده اومه د منافقینو ده و طبقات د جهنم اړیو خپل ډلې معلومې دي خپل ډلې خدای پاک دې طرف نه ورته تعین شته نو چې څوک د تا په لار روان شو هغه به د جهنم یو ډلې ته یو برخه ته قبول ورچی چا ډیره گمراهي قبول کړي دا چاله قبول کړي دا څوک مسلمان دا ایمان لري او په ګناوو کې د منلې دي نو لږ گمراهي شو هغه به لږ عذاب تیری هغه اوله طبقه چې طریقه نو ورځيږي عذاب یې ډیریږي منافقینو چې ډیر جرم زیات ده ځکه ام کفر ده ام په دین باندې فسخان ده استهزاء ده او دنیوي خوندونه اخیستن دي نو طریقه ټول نه به لاندې طبقه دي ان المتقین بشک ځان ساتون کې د متابعت شیطان چې څوک د شیطان متابعت نه کوي په جنات و عیون دا به بیا په جنتو او په چینو کې وي او دوی ته ویل کېږي ادخلوها بسلام نه روزي تاسو دغه جنتو ته په سلامتی سره امینین په داسې حال کې چې په امر به د زوال د نعمت د نعمت به بیرته د لاسه درنوځي نه ونزعنا ما في صدورهم من غل او موږ به وباسو